سلامونه دوستانو، هیله ده چې ټول روغ جوړ خوشحاله وئ. دغه ویډیو یوازې د هغه بهر میشتو افغانانو لپاره ده چې زما په څیر د نوي پاسپورت ترلاسه کولو لپاره اشد ضرورت لري، یعنی جدي ضرورت لري او غواړي د افغانستان نوی پاسپورت ترلاسه کړي. یعنی هر هغه څوک چې پخوا یې پاسپورت درلوده، اوس یې د پاسپورت وخت پوره شوی، نو دوی مجبور دي چې یا باید پاسپورت تمدید کړي او یا هم نوی پاسپورت ترلاسه کړي، او یا هم هر هغه افغانان چې دوی خپل پاسپورت ورک کړی، په یو نه یو شکل باندې خپل پاسپورت ضایع کړی، اوس ضرورت لري دوی پاسپورت ترلاسه کړي. دغه خدمات په دوبۍ کې د افغانستان کنسلګري یا د افغانستان سفارت په ډیر ښه شکل باندې ترسره کوي. واقعا د دوی دغه خدمات زه ستایم، واقعا د ستایلو وړ دي. له نن نه 19 ورځې وړاندې د جنوري په 13 تاریخ باندې ما په آنلاین شکل باندې د دوی د دوبۍ په اډرس باندې د دوبۍ کنسلګري له اډرس څخه د آنلاین پاسپورت غوښتنلیک خانه‌پوري کړ او هغه مې دوی ته وسپاره. د هغې په بدل کې ما $10 ورکړل ترڅو د ما دغه اسناد دوی ته ورسیږي. په دویمه ورځ ما ته ایمیل راغی چې ستاسو پاسپورت د نوي کولو وړ دی، تاسو $263 په آنلاین شکل باندې پرداخت کړئ ترڅو تاسو ته 10 کلن پاسپورت در ورسیږي. ما هغه پیسې هم پرداخت کړلې. په 18 د فبروري باندې ما ته ایمیل راغی چې د تاسو پاسپورت پرنټ دی او لیږلو ته تیار دی. پر سبا یې راته ایمیل راغی چې د تاسو پاسپورت موږ DHL ته وسپاره او په 19 د فبروري باندې یعنی نن ورځ ما ته دغه پاسپورت په دغه زیړ پاکټ کې بند او زما تر کوره راورسېده. واقعا دا خدمات د ستایلو وړ دي او موږ یې ستایو. دا ډیر یو نیک ګام دی او د افغانانو لپاره چې له هېواده بهر دي ډیر یو ښه سهولت دی. نو هر هغه افغانان چې غواړي د دې پروسې له لارې خپل پاسپورت ترلاسه کړي، تاسو ځئ په ګوګل کې سرچ کوئ او په ګوګل کې د افغانستان کنسلګري د دوبۍ اډرس انتخابوئ او هغه ځای کې آنلاین غوښتنه کوئ. په لومړۍ غوښتنه کې له تاسو څخه $10 اخلي د یو څه د پاسه. بعد له هغې د تاسو کله چې د تاسو اسناد وکتل شول، پروسس شول، بعد له هغې تاسو ته کنفرمیشن یو تاییدي راځي چې د تاسو پاسپورت د جوړېدو وړ دی یا د نوي کېدو وړ دی، یا هم ځینې نور ملاحظات چې له تاسو به د ځینو اسنادونو یا د ځینو نورو شیانو غوښتنه وکړي. خو ډیر چانس نشته. کله چې تاسو د پاسپورت غوښتنه کوئ، لاندې ځای کې لاندې په معلوماتو کې ورسره یو آپشن لري، یو برخه لري، په هغه ځای کې اضافي کړئ چې ما دغه پاسپورت د لارې په اوږدو کې ورک کړی، یعنی زه اروپا، امریکا، لندن دې ځای ته راتلم، ما دغه پاسپورت ورک کړی یا رانه چا اخیستی دی په لارو کې، نو زه نوي پاسپورت ترلاسه کولو ته ضرورت لرم. بعد بې له کوم شرط او بې له کوم قاعده تاسو ته دغه پاسپورت کنفرم کړي، تاسو پیسې پرداخت کړئ. په 19مه ورځ به د ما په څیر تاسو ته 10 کلن یا 15 کلن پاسپورت را رسیږي. نو دا یو ډیر ښه خدمات دی، یو ډیر ښه او اړین معلومات وو. غوښتل مې چې له افغانانو سره شریک کړم. نو دې باندې تاسو کار وکړئ. هو په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې دغه کار شروع دی. په جرمني کې په مونشن کې هم دی، په بون کې هم دی او په هالند او نورو هیوادونو کې هم دغه کار ترسره کیږي. خو هر هغه افغانان چې ما غوندې په کار کې دي، مصروفه دي او نشي کولی چې یو ورځ وخت پیدا کړي، فرصت پیدا کړي، لاړ شي په پاسپورت شي، نو په آنلاین شکل باندې ستاسو تر کوره را رسیږي. الله پامان. ته پرمختللي او اباد افغانستان په هیله.